اے مؤمنان د مومنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسې غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ورته برخه کړي. که تاسې شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ، نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی. الله دا نه خوښوي چې انسان په بده وینا خوله پرانیزي مګر دا چې په یو چا ظلم شوی وي، او الله دا هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی.